زمنګ دې پښتنو علاقې ته هم پیغمبر علیہ السلام یو وفد او جرګه را لېږلې وه. اته صحابه کرام پیغمبر علیہ السلام را لېږلي دي پښتنو ته. د هغې اتو کسانو د جرګې مشر خالد ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ. دغه وخت کې پښتانه په افغانستان کې وو. کوه سلیمان د یو ځای نوم دی، په دغه ځای کې دا پښتانه وو. پښتانه اصل کې دا د یعقوب علیه السلام 12 زامنو کې د 2 زامنو اولاد دی. فرعون ظلمونه شروع کړل په مصر کې، نو د فرعون د ظلم نه چې تنگ شو، نو د یعقوب علیه السلام د 2 زامنو بچي هغوی د مصر نه هجرت وکړ افغانستان ته راغلل. دلته کې ډېره شو. بیا ډېره زمانه پس بخت نصر یو ظالم بادشاه او په مصر کې په مسلمانانو باندې ظلمونه شروع کړل، بني اسرائیلو باندې. بیت المقدس هم خپله قبضه کې اخیستی و او د بني اسرائیلو بوډاګان چې دا به یې قید کړل، غلامان یې ترې جوړول. ماشومان به هم قید کړل، هغه هم غلامان کړل. زلمي به یې وجل او اخر کې د زنانو بېعزتي یې شروع کړله. نو د مصر بني اسرائیل د دې ظلم نه تنگ شو او هغوی خپله یو مشوره وکړله چې دې ظالم نه خو خلاصېږو نه او یوازې مقابله کولی نشو، نو زموږ سرونه افغانستان ته تللي دي، هغوی به ځان سره ملګري کو او بیا به ده سره مقابله کوو. نو د مصر هغه بني اسرائیل افغانستان ته رالل او د خپلو وروڼو تربورانو ته یې ویل وی په دې جاړو نه چې زموږ بوډاګان قیدیان شو، غلامان شو، په دې جاړو نه چې زموږ بچي غلامان شو، جاړو په دې چې زموږ د زنانو بېعزتي کول غواړي. نو د افغانستان والا چې دا ټکې وویل چې ښه موږ لا ژوندي یو او زموږ په زنانو دونه ظلم کېږي چې بخت نصر د زنانو بېعزتي کوي. نو آه و فغان یې شروع کړل، یو فریاد یې وکړه چې ښه لا موږ یو. د دغه آه و فغان نه وروستو د دوی نوم شو افغان. مخکې افغان نوم نو، د بخت نصر د ظلم نه چې تنگ شو نو پښتنو له نوم کېښودی شو افغان. او بیا دا پښتانه ورسره یو ځای شو او بخت نصر له داسې سزا ورکړه چې راتلونکي قومونه به هم یاد ساتي او بیت المقدس هم پښتنو آزاد کړ. دغه وخت نه افغان نوم شروع شو. بیا چې پیغمبر علیه السلام دا کم وفد او جرګه راولېږله او دوی د پښتنو سره خبرې وکړې افغانانو سره، نو پښتنو د پیغمبر علیه السلام د جرګې ډېر قدر وکړ. خبرې واورېدې خو یو ټکې ورته وکړه چې کوم مشر را لېږلی یې نو موږ به اول هغې مشر سره ملاقات وکړو، د هغې نه پس به فیصله وکړو. صحابه ورته ډېره ښکلې خبره موږ سره لاړ شي. نو بیا د افغانستان نه افغانان لاړله او مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام سره ملاقات هم وکړو، ښکلې ښکلې خبرې وکړلې. نو پیغمبر علیه السلام خو کولې ښکلې خبرې، خو پښتنو هم ښکلې خبرې وکړلې. د پښتنو په دې ښکلې خبرو پیغمبر علیه السلام د دوی په حق کې مې ښکلې خبره کړې ده، اولئک فتحان الاسلام. دا پښتانه فتحان الاسلام د اسلامي کشتۍ پشتي ده. دا کشتۍ په سیند کې چې ګورې نو مخکې یو کوټګۍ ده، یو وروسته کوټګۍ ده او غیر چاپېره 4 دیوالونه دي او لاندې اوبو طرف ته چې کومه تخته ده دغې لاندینۍ تختې ته عربۍ کې فتحان وایي. لکه چې پیغمبر علیه السلام اسلام د یو کشتۍ سره مشابه کړ او دا پښتانه د دغې اسلامي کشتۍ پشتي ده. یعنی پښتانه ډېر ښه دي، د اسلام ملاتړ دی، تعاون او امداد کوي پښتانه. ځکه یې ورته دا ټکې ووایي. فتحان الاسلام لفظ چې د مدینې منورې نه افغانستانه پورې را رسېده نو په لاره ګرېده ترمیم پکې کېده. پښتنو ته چې راورسېد نو دوی وی اولئک پښتان الاسلام، د فتحان په ځای پښتان الاسلام. بیا دا پښتان لفظ آخر کې دا نون دی
دا تجوید په کتابونو کې نن کې قلقله نشته، خو د پښتنو بې ځایه قلقله پکې وکړله. اولئک فتحان الاسلام، د پښتان او بیا پښتان کې وی پښتانه، آخر کې قلقله ته پښتانه، رستو پښتانه شو. او دا لفظ د فتحان بیا چې د سند او د پنجاب په علاقو باندې ورغی، نه هغه دی کې هغوی خو دا تی او دا حی داسې برابر نه شوه ویلی، نه هغوی ویل اولئک پټحان، پټحان هغې پټان تی نه جوړ کړ، اولئک پټان الاسلام. پښتانه یو داسې دي چې هغوی پښتو وایي، او بل داسې پښتانه چې پښتو نه وایي. چې پښتو وایي نو هغې ته وایي افغان پټان، او چې پښتو نه وایي نو هغې ته وایي راجپوت پټان. سند، پنجاب، هندوستان کې پښتانه شته، خو پښتو نه وایي، هغې ته راجپوت پټان وایي. چې دا د سند پنجاب د دې خلکو په نوم کې خان راشي نو دا هغه راجپوت پټان دي. د پیښور علاقې ته هم صحابه کرام راغلي، د اصحاب بابا نږدې دی تاسو را دا صحابه کرام دی، دلته د قرآن آواز را رسول دی. دین علاوه نورم صحابه کرام ګڼ تعداد کې راغلي دي، ورپسې تابعین، تبع تابعین، د افغانستان نه د پیښور په لار، او بیا داسې په اټک پورې وتلي دي او دلی پورې رسېدلي دي. اټک کې چې کوم قلعه جوړه ده، دغه ځای ته هم صحابي تللی دی، د هغه نوم دی محلب ابن ابو صفرة العتکی. عتک د عربو د یو قبیلې نوم دی، د دې صحابي نوم دی محلب ابن ابو صفرة. د اټک په دې علاقه کې اسلامي نظام چلو، او د ځان له یو قلعه جوړه کړې ده، او د قلعه نه بهر د خپلې قبیلې نوم یې لیکلی العتک. سموده چې تیره شو نو دا عتک لفظ بدل شو په اتک باندې، او اتک سره د پس اټک شو. اوسنۍ قلعه دا د اکبر باچا د لاس جوړه قلعه ده، خو دې نه مخکې دا قلعه جوړه کړې محلب ابن ابو صفرة العتکی صحابي ده. هسې سوال را دی چې دې صحابه کرامو د عربو ښکلي وطن پرېښوده، خپل قام قبیله پرېښودله، بچي یې پرېښودل، او دا زرګونه میله لارې وواله زموږ د شاړو علاقو ته رالل. دې کې څه نه پکې باغونه ښکلي ښکلي وو، نه پکې څه کارخانې وې. دا صحابه کرام د دنیا په لالچ نه دي راغلي، صرف دې له راغلي دي چې د قرآن آواز تاسو ته را ورسوي. نو صحابه کرامو موږ ته قرآن را رسولی دی 25 هجری کې چې د پیغمبر علیه 35 هجری کې چې د پیغمبر علیه السلام د هجرت 15 کاله وشو. عثمان رضی الله تعالی عنہ دلته کې صحابه کرام را لېږلي دي. په دې علاقې د عثمان رضی الله تعالی عنہ احسان چې هغې صحابه کرام دلته راولېږل. دې صحابه کرامو موږ ته قرآن را رسولی دی. بیا د هغې نه وروسته نور صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین ډېر دلته کې راغلي دي، او د قرآن درسونه دې ځای کې کړي دي. محمود غزنوي هم په دې علاقو باندې راغلی دی. د نن نه 1014 کاله مخکې محمود غزنوي په دې علاقو راغلی دی، او هغه هم اسلامي نظام دې دپاره راغلی چې په دې ځای کې اسلامي عقیدې او اسلامي نظام راشي. لکه دا علاقې اکثر هندوانو سره وې. هغه ټول هندوستان قابو کړی دی، په ټول هندوستان باندې د هغه حکومتو سره د دی. هغه به د شپې ګشت کو، د ټول هندوستان بادشاه او د شپې به ګشت کو، چاته که څه تکلیف وي چې هغه تکلیف وله لرې کړم. یو شپه راووته، یو ځای کې یو څو زلمي وو، دی ورغې سلام یې ورته وکړو. هغې ظالمو د سلام جواب وکړو، دن یې تپوس وکړو څوک یې؟ دی ورته وایي ستاسو ملګری یم. ښه چې زموږ ملګری موږ سره کښېنه، کښېنو. لږ ساعت خاموشي وه. بیا یو زلمي اواز وکړي هلکه کمې پورې به داسې خاموش ناست یو. خبره شروع کړې.
نو بل کس وی چې من خو غلیو غلاله راجمع شوي خو دې مجلس کې څه زاړه ملګري غلي دي زاړه ملګري خو څوک پکې نه وي ناشنا ملګري راغلي دي نو هر یو کس کې که څه کمال او هنر وي نو اوس بیان کې چې په مقدر نه بیا کار واخلو یو نه تپوس کوي تا کې کم کمال یو غل وی ما کې دا کمال دی چې د لاس کې مې دونه طاقت الله اچولی چې یو مضبوطه قلاوي زه په یو لاس کنډر وکړم نو په خپل هم ننوځم او ملګري م دننه کړم بل وی ما کې دا کمال چې زه سپېمې داسې راکاږم نو پوه شم چې خزانه او مال کم ځای کې پروت دی بل وی زه خو د دې ځناورو په خبرو باندې ښه پوهېږم یو کس وی ما کې دا کمال دی چې د شپې توره تیاره کې یو ځل څه ووینم نو بیا خطا کېږي نه نو محمود غزنوي ته هلکه وي تا کې څه کمال شته هغه ته یو ما کې یو کمال شته یو سړی چې 500 ته ورسېږي او زه ګیره وخوړم نو بس د 500 نه بچ کېږي هلکه وي ستا دا کمال د ټولو نه ښه دی لکه موږ خو غلیو کېدی شي چې ته ګرفتار شو او ته ګیره وخوځې نو موږ به د سزا نه بچ شو ستا دا کمال ښه دی بیا وایي داسې ملګري چې راجمع شي نو هغې لپاره د یو مشر ضرورت وي ځان له باچا مقرره کړي که نه نو زموږ د دې ملګرو باچا به څوک یې یو ته خو همدا ښه دی که نه چې دا ګیره وخوځې د 500 نه خلک همدې باچا کې نو محمود غزنوي د غلو باچا شو بیا وایي چې داسې با کمال با هنره ملګري خو چېرته راجمع شوي نه دي لکه دا نن خو داسې غلا پکار ده چې ورپسې بیا د بلې غلا ضرورت پېښ نه شي نه یو غل وتی خو د محمود غزنوي په کور به ورشو ډېر غوړ کور دی ښکلی ورشو هر څه به ترې راوړو وایي راځئ چې پې ورځو روان شو د محمود غزنوي کور ته چې نږدې شو نو سپو غپل ډېرې چغې والې د محمود غزنوي د کور مخې ته یو سپی په 13 پروت دی سر یې لګولی دی غږ نه کوي بل سپي ورته غوږ کې داسې غپ وکړو نو هغه هم سر پورته که یو غپ یې وکړو بیا سر کېښوده یو غل دی بل ته وایي چې دا سپي چغې وایي دوی څه وایي هغه ورته دا ټول چغې وایي چې د باچا په کور ډاکه ده د باچا په کور ډاکه ده وایي دا چغې وایي وی دی یو دی بل ته غوږ کې وایي چې نمک حرامه ټول عمر د باچا د کور خوراک دی کړی دی نن د باچا په کور ډاکر ته داسې غلي اوده پروت یا د غوږ نه کې وی هغه سر پورته که غپ یې وکړو نو ورته هغه وایي چې باچا پخپله ورسره دی موږ ورسره څه وکړو نو دوی یو بل ته وکتل چې او باچا را سره دی بیا د باچا کور ته ورننوتل او خزانې معلومې کړلې او پنډونه ځان له جوړ که چې څونه پنډ څوک راوړي شي یو پنډ یې محمود غزنوي له جوړ که ورپسره کوي دا پکې ستایي څه شوله د کور غله راووتل محمود غزنوي هر یو کس ته ګوري چې دی کم کور ته ځي او دی کم کور ته ځي د هر یو غل کور یې معلوم کو کور ته لاړه دی او بیا آرام یې وکړ او سهار یې پولیس والا راوستی دی فلاني کور پسې ورشئ او غلا یې بېګا کړی سره نه مال یې راولی دربار کې حاضر کې بس پولیس والا لاړو دربار کې ټول غلا حاضر که لاسونه یې تړلي بادشاه په غوسه کې دی او حکم کوي چې دا غله دي د باچا د کور اغلا کړې ده فلانی چوک ته بوځي او هلته یې ځوړن کې او دومره ورځې به ځوړن دي خلک به ځي او راځي ورته به ګوري عبرت به ترې والي چې د باچا د کور اغلا کوي دا بیا سزا وي د غلو رنګونه ډېر خراب شو یو غل دی کله رنګ ښه شي او کله خراب شو دا نور خو ټول خراب شو آخر کې حکم وشوې روانې کې چې روان شو نو د یو غل مخ راواړوې بادشاهان چې کله د مرګ سزا ورکوي نو آخر کې تپوس کوي چې په زړه دې څه ارمان شته نو تا خو موږ مرګ له روان کړو آخر کې م راته نه وایې چې څه ارمان شته نو ورته یې ښځه وایه پړه دې څه ارمان کوي نه ووایه وایي زړه کې مې دا ارمان دی چې بېګا موږ غلا له راتونه اوله میټینګ کړو په هغې میټینګ کې چې کم غل کې کم کمال و هغه هم بیان که په مقعر چې خپل کمال خولم دی خو بېګا ما ویلو چې ما کې یو کمال شته ما له خپل کمال ښکاره کړی نه دی که اجازت یې زه خپل کمال ښکاره کوم وی ښکاره که کم کمال دی ده کې وی بېګا ما ویلو چې زما د سترګو کې دا کمال دی چې کله د شپې په توره تیاره کې م یو ځل څوک ووینم نو ما نه خطا کېږي نه نو صیبه بېګا میټینګ کې خو تم موږ سره وی
ویسے با تا مخیر کے سویلیو تا ویچی یو سڑی 500 تا ورسیگی او زه گیرو خوزو ما ادا 500 نه بچ کیگی مهربانیو که گیرو خوزو چی دا 500 نه بچ شو ناغو خند ویسے ما طول بخلیه لاسونا والا پرانزه طول پرانستن دا 500 نه بچ شو دے قصے تا بیا دا سر اگورا چی دے کسا عبرت شتا نصیحت پکشتا او عبرتنا نصیحتنا پکشتا دا محمود غزنوی پا مخ کے دا غطول خزانے لوٹلے کے دے خیوتا قتل خوغاگے نکو خوچ سوال عدالت کے کینا سو پا غصو پا جلال کراغے وی دا طول پانسی کے سوکتے چاخلاسولی شو نا دا قشانتے نن منگ دا خدای نغلا کو دا منگ چه دا شریعت خلاف کارونه کو نو دا منگ دا خدای نغلا کو خدای را تا خگوری نن غگ نکی و سبا دا قیامت پرست چوی دا طول جہنم تواچے نو سوک بمتے بچ کی اے سوکم تے نشی بچ کو لے یو دا عبرت شو او دویم عبرت دا چه دا دنیا دا سمرا ہنرون و کمالات تی پا دے باندے غاوی رکے گا ما دا دنیا ہنرون و کمالات بندہ تختیدار ترسی نو دا دنیا پا چالاکی و پا ہنر دوکل شغاویر نشی او یو دا چه طول ہنرون خو کامیاب ندی خدا یو ہنر چه پیجنگلو دا دے یو غل باچا او پیجند زانیم بچ که خپل مرگریم دا 500 بچ کر نو دا معرفت او پیجنگلو دا پکی یو خو ہنر دے نو پا دے دینی مدرسو کے معرفت الہی اللہ ورکی دینی مدرسے کدا بنینو دیو کدا بناتو دی پدے کے عالمات دیو کا علماء دی دویل اللہ معرفت ورکڑی دی نو ہر عالم دے قوم تا سملار خی منز کوا حج روجا زکاة کوا دا نیکے کارون کوا دا بدے نزان بچ کا غلا مکوا جواری مکوا زنا مکوا غیبت مکوا نو سم لار دا تخی چی پا دے روان شا اور روان لار دا تخی چی دا دے نزان بچ کا نو دے عالمان تا اللہ معرفت ورکڑی دے دا دے معرفت دا وجہ دا طول قوم دا اللہ دا سزا نا بچ کئی دا اللہ دا مخالفت نا بچ کئی نو دے دینی ادارو سرا دینی مدرسو سرا تعاون کوا امداد کوا دا دی ملا تھڑ جوڑ شا مخالف ام جوڑے گا دا علماء اولیاء اللہ دا دا اللہ دوستان دی اللہ بدا خپل دوستان جنت تبوزی دوزخ تنا عوام پادش دی بچرتزی پیغمبر علیہ السلام فرمائی المرء مع من احبا بندہ با اغا چا سرائی چی چا سرائی محبت وی تو الحمدللہ زمان دا علاقے پختانا دا عالمان سرمین محبت کی نکا عالمان دا علم دا برکت اللہ جنت تبوزی دا عوام دا عالمان دا من محبت دا وجب اللہ جنت تبوزی اللہ پاک دے استاسو دا درس و تدریس و دینی خدمات پخپل دربار کی قبول کی او دا دے فیض او برکت غیر چاپیر طول علاقیت دے اللہ نصیب کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین